خوست کې د پامیر لوړو زده کړو مؤسسې له لوري په بېلابېلو برخو کې 150 تنه محصلین ټولنې ته د خدمت په موخه وړاندې کړل. په یاده راټولېدنه کې خوست والي په عصري او دیني زده کړو باندې ټینګار وکړ او له محصلینو نه یې وغوښتل چې ټولنه ستاسو خدمت ته ضرورت لري او باید په پوره صداقت سره خدمت ورته ترسره کړئ. دا د ټولو مسؤلینو مسؤلیت جوړېږي په هر مرتبه په هر مسل کې چې وي چې هغه د خپلو خلکو زړونه و هغه څه ته تشویق دي او هغه څه ته دوی تشویق دي چې هغه د وطن او د اسلام د مسلمانانو په ګټه باندې افغانان ټول یو افغانان دي، افغانان ټول په یو اسلام باندې الحمدلله مسلمانان په یو دین باندې پابند دي. د یادې مؤسسې مسؤلینو په خبره په کمپیوټر ساینس، اقتصاد، انګلیسي ادبیاتو، حقوق او سیاسي علومو په برخه کې محصلین په ملي او اسلامي روحیه روزلي دي. هممهاله بیا فارغ شوي محصلین له دولت نه د کاري فرصتونو غوښتنه کوي. او د دوی څخه مې هیله ده چې هغه څه چې دوی زده کړي دي د ځان سره ونه ساتي بلکې د خپل هیواد ته په مختلفو برخو کې خدمات ترسره کړي. موږ د اسلامي امارت د چارواکو سره په تماس کې یو ان شاء الله په مختلفو برخو کې به دوی په دند وګمارل شي. د اسلامي امارت د چارواکو څخه مو په کلکه دا غوښتنه ده، دا مو هیله ده چې د دې په خاطر چې دغه ځوانان په هیواد کې پاتې شي، د هیواد څخه فرار ونه کړي، د دوی څخه د کار واخلي ځکه چې دوی مسلکي کسان دي، دوی روزل شوي دي، دوی ته د دندې ورکړي په هر ځای کې چې وي دوی ته د کار پیدا کړي. ډېر زیات خوشحاله یم چې د پوهنتون 4 کلنه دوره په بشپړ ډول سره پای ته ورسېدل. حکومت څخه موږ غوښتنه ده چې نړۍ اوس په ډېر چټکۍ سره پرمختګ په حال کې د پرمختګ په حال کې روانه ده، نو موږ هم هڅه او کوشش له اسلامي امارت څخه ده تر څو دا کوم فارغون محصلین چې له لوړو زده کړو فارغ شو د دې لپاره باید په ادارو کې ځانګړي فرصتونه برابر کړي دوی تر څو هلته استخدام شي او تر څو د وطن لپاره کار وکړي. خوښ او خوشحاله یم چې نن دغه 4 کلنه دوره پای ته ورسوله او له دولت څخه غوښتنه هم دغه ده چې دغه کوم ځوانان چې د کوم محصلین چې د پامیر پوهنتون څخه فارغ یا د نور پوهنتونونو څخه فارغېږي هغوی ته د کار زمینه مساعده شي تر څو دوی د خپل وطن پوره د خپل اسلام او دین پوره خوري پوره د خدمت وکړي. یادونې وړ ده چې پامیر د لوړو زده کړو مؤسسه تر دې وړاندې 14 دورې په بېلابېلو برخو کې فارغین ټولنې ته د خدمت په موخه وړاندې کړي دي.